बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरें और शायरी, मीना, मोहब्बत, वली और मिली वहदत دا زمونږ د پښتنو شیوه ده او بیا زمونږ پښتنو ته که هغه لر دي او خبر دي دا خاصیتونه دا اقدار الله پاک په ډي ان اے کې اچولي دي، دغه په ذات کې، دغه په نفس کې، دغه په روح کې، دغه په خمیر کې دا شی شته چې میلمه پالل، دوستانه پالل، رشتې پالل، دا زمونږ د دې اټک د دې پل نه ونیسو او تر کابله پورې ځو، تر هغه مزار شریف پورې ځو. نو زمونږ په پښتنو کې دا شی ډېر زیات په تعداد پروت دی چې مونږ محبت، مینا، خلوص، ورورولي، پښتونولي، ملي وحدت دا ژوندی ساتو. زه ډېر ګرځېدلی یم، ډېر زیات دعوتونه ماته راځي، ډېر زیات دعوتونه راځي، باغ نه هم راځي، ملک نه هم راځي، ډېر لاړې ما. خو زه به درته یوه خبره دا یوه خبره باید درته زه وکړم چې زه خبرې روایتي نه کوم. چې څه مې په زړه دي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، که یوه خبره ځان نه کوم یا روایتي کوم چې ډېره مننه زه راغلی یم او ستاسو شکریه، نه، د زړه نه دا خبره کوم چې زه چې کله هم زما دعوت په ثوابۍ کې وي زه ورته ډېر زیات خوشحاله یم. ځکه چې یو خو په ثوابۍ کې خاصیت درته ښیم. نمبر 1 د ثوابۍ خلک به ستا په سر خپل سر خاورې کې خو تا به لاندې نه کړي. نمبر 2 په شعر، په پښتونولۍ، په درد، په خاوره، د ولس په آواز یو خو په دې پوهېږي. نمبر 3 چې ثوابۍ کې دې ورځ راشي، شپه دې راشي، نو ته دا مه وایه چې ته به نار ودشي یا به ته نار پاتې شي. میلمه دوست خلک ما ډېر خلک وکتل، خو ثوابۍ غوندې خلک ما په دې باندې یو نظم هم لیکلی دی، ما پکې دا ټول روستي دي، دا ټول چې څومره د دې سرکرده مشران دي دا ما پکې ټول ځای کړي دي، شاعران، دا کلاریان، دا اداکاران، فنکاران چې څومره دي دا ما پکې ځای کړي دي. وکیل صاحب هم پکې شته دی، خو چونکې هغه نظم د ما نه پاتې شوی دی نو هغه ما نه دی راوړی. نو ځکه مې لیکلی دی چې دا خاوره چې کوم دا دې ټول عمر مونږ ته د مینې لاس راکړی دی، د محبت لاس یې راکړی دی، د اشتیاق ته ما اوس خبره کوله، بلکې دې ملګرو ته ما ګاډي کې خبره کوله چې زه کله د جهانګیري د دې پول نه راواوړم او ثوابۍ شروع شي، زما لومبی سوچ دا وي، حالانکې ډېر ملګري دي، الله دې ټول ساتي، ډېر ملګري دي، په هر کلي کې زما ملګري شته، په هر کلي کې شته، خو زما لومبی سوچ دا وي چې زه به اشتیاق سره چای څښم. تا سره نه څښم، زه به اشتیاق سره چای څښم، اشتیاق سره به ډوډۍ دی به مخکې کوم ځان سره بیا چې بیا کوم خواځو او خبزو. دا څه دا ستاسو مینه ده په ما باندې غالب ده، ستاسو هغه خلوص دی په ما غالب دی. زه ستاسو د ثوابۍ د دې مشرانو سپین ږیري ما ته ناست دي مخامخ، چې کوم همزولي ما ته ناست دي مخامخ، چې کوم کشران ما سره خواوشا شاته ناست دي، د دې ټولو زیاته مننه کوم، ځکه چې نه زه دومره غټ سړی یم، نه زه څه مطلب یم، نه یم پی یم چې ما د تاسو راغلي یې ناست دي، خو دا ستاسو مینه ده، دا ستاسو شفقت دی، ستاسو پښتونولي ده چې نن تاسو ما سره په نهره خېټه، په تشه خېټه ما سره ناست دي مخامخ، ته زموږ دا سپورې سترګې برداشت کوئ. بیا زه په خصوصي توګه باندې خصوصي توګه ورته ځکه وایم چې هغه وایي چې آی اور چا گئے هغه خبره ده. نو ما وکیل صاحب سره ملاقاتونه نه دي شوي، وکیل صاحب سره ما بای د وی ملاقات شوی د بای د وی ملاقات سي زه راغلی وم اشتیاق بای ته، اشتیاق بای زه راوښتی وم هند کې زموږ پروګرام او هند کې ناست او وکیل صاحب ما سره میلاو شو، الله دې ښه ساتي، هلته یې ډېر ښه قدر کړی دی. بیا یې ما ته وکړه ډاګۍ ته راشه، نو ما یقینا چې زه ثوابۍ ته خوشحالېږم او په یوه خبره یې راغلی یم، الله دې تاسو ټول ژوندي لري. وکیل صاحب الله دې ستاسو قدر وکړي، شباب صاحب تاسو دې الله پاک قدر وکړي، چې کوم ملګري ما سره راغلي دي هغو دې الله قدر وکړي. عزیر هارون، محسن محمد ما سره مردان نه راغلي دي، الله دې ژوندي ساتي. چې کوم دلته کې کوثر رور دی او د بل دعوت ته بلې ګورې خله روان اتوار انشاءالله، یا اشتیاق دی بابو صاحب،
دا موږ سره ډېر پکړې دل الله دې ټولو قدر وکړي الله دې عزت وکړي دا زموږ خپل ځایونه دي بیا به راځو انشاءالله یوه خبره راته بله کوم میډیا خو زه نه ګورم میډیا خو به تاسو ټول ګورئ میډیا زه بالکل نه ټچ کوم ځکه چې زه یو خو به زه یقین نه کوم که نه بکواس دی بل نشته دنیا کې دا هغه ډیران دی چې هر سړی پرې خپل ګند راولي ټیک شوه یو خو په میډیا زه یقین نه کوم نو زه یې نه ګورم دویم میډیا شعور خوري میډیا عقل خوري میډیا تا نیم نه پرېږدي دا یو په دې نه ګورم بل واټساپ کو استعمالوم دا ملګري راته کله ناکله د طاهر بھائی د هارون دا نور ملګري دی ما ته یو ویډیو راولیږي چې منظر صاحب دا شاعري واوره که دا څنګه ده تاسو په الله تعالی باندې یقین وکئ زه به درته یوه خبره وکړم زه خیر د دې وخت به زه ووایم چې یاره زه استاد یم د دې ټول بالفرض زه به درته دا یوه خبره وکړم نن چې ما کوم شاعران دلته واورېدل او په خصوصي توګه باندې چې اختر علي اختر صاحب یا ګران صاحب دا ما واورېدل نور هم ټول ماشاءالله ډېر ښه شاعري کړې ده خو چې په کومه شاعرۍ کې مزاحمت و زور و پکې لاس ګریوان ته اچولو نو هغه دا دوه شاعران ما واورېدل زه دا حیران یم چې په دې سوشل میډیا باندې د دې خلکو راج دی دا چې دوه شعرونه یې لیکلي دي او په دې خلکو کې ننکۍ ټوله ورځ بل شعر نه ورځي ټوله زندګي په دوه شعرونو تېره کړم که ته اکوري ته راوغواړم دغه دوه شعرونه یې که ته صوابۍ ته راوغواړم دغه دوه شعرونه یې که ته سوات ته راوغواړم نو هغه مشهور دي او ګرانه ته په میډیا زه خو نیم خبر کوي نشته اختر علي صاحب تاسو هم په میډیا نه شباب صاحب تاسو هم په میډیا نه نور ملګري هم په میډیا نه حالانکه شاعري خو دا به تاسو واورېده که څومره ښکلې شاعري نو هغه په اور پټانګ والا مخکې ځي او تاسو نه ځئ مخ دا ډېره د افسوس خبره ده چې د ماقام زما ولس موږ ورته زړه شین شو زړه چې پښتنو شعور زده کوي تاسو وپېژنئ چې لیکوال څوک دی تاسو وپېژنئ چې درد چا سره دی تاسو وپېژنئ چې شاعري چا سره ده نه جي خبر هم نه دي لور به دې راکوې ماما او سپینه پتاسۍ دې پسې منډې ولي لګیا دي نو ډېره مننه کوم تاسو ګران صاحب علي اختر صاحب شباب صاحب علامه ژوندي ساته او شباب صاحب یو خبره وکړه دا هم ماته نشته پته وایي په 2020 کې چې تا باندې کړله د کفر فتوا ولګېده ما د کفر فتوا لګېدلې وه د ټیکېدارانو زه دوزخي کړی وم نو دی وایي چې ما تا باندې یو کالم لیکلی دی اوس ما ته نشته پته الله دې تاسو قدر چې زما اواز مو پورته کړی دی تاسو پوهه خلک یې الله مو ژوندي ساته جي طالبانو دمکۍ درکړې نو هماغه طالبان هماغه چې چا ما باندې فتوې لګولي دي تاسو په الله باندې یقین وکئ یو مړ شو نومونه یې ته نه اخلم بده خبره یو مړ شو بلکې دوه کسان راغلي دي ما ته خوب باندې پرېوتي دي یو په کنډۍ کې زما پروګرام زه ناست وم او راغی راننوتو او غټ پټکې یې اچولی و ما ویې جوړې یاره بیا پس تا دې خو تا پسې نیغ راځي بس نیسي دي مری هغه چې راغی په خپوره ته پرېوتو ما وی دا څه کوې مولانا صاحب وایي نه منظر صاحب مونږ پوه شوي او الله ته وګوره ما معاف ما ورته یاره ما زه تا مقابله کې شنم ته مفتي صاحب یاره ته څه کوې نه وایي ما معاف کړه یاره بس مونږ نه غلطي شوي ده ما کینسر دی او زه روان یم دنیا نه ما معاف کړه یاره ما نه غلطي شوي ده هغه هم مړ شو یو ډېر چغېدو په پېښور کې او هغه هم راپاڅېدلی و هغه چا په تاکال کې وویشتو په ګاډي کې سره د سپین هغه هم مړ شو یو دغلته پورې مړ شو یو هغلته پورې مړ دی دا زه نه چې زه څه پیغمبر وم ما ازار پرې نه دی لګېدلی خو جایز او ناجایز ته چا نه کتل دلیل باندې چا خبره ما سره نه ده کړې خو بس کافر دی نو کافر دی نو الله دې شباب صاحب تاسو سره هم ډېر ښه وکړي زه یو ځل بیا جانور صاحب وکیل صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم تاسو چې څومره ناست دی دا ټول خلک یا هم ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره کوم ملګري راغلي دي اشتیاق کوثر او طاهر بھائی او مشال صاحب او چې نور څومره ملګري ټولو زیاته شکریه ادا کوم الله مو ژوندي ساته الله مو ښه ساته ډېر وخت مې نه اخلم یو دوه کلونه مې درته ووایم تاسو مو یې زه مو